د امریکا د هیوستن په ښار کې یو افغان پاڅېدلی دی، بل افغان یې په چړو وهلی او شهید کړی دی. زه نه پوهېږم د دوی ترمنځ مسله څه وه، خو که هره مسله وي، هیڅ یوه مسله د یو بل انسان، د یو بل مسلمان، د یو بل افغان، د یو بل وطنوال وژل نشي توجیه کولی. موږ نه پوهېږو چې موږ افغانان چې د دنیا هرې برخې ته لاړ شو، د دنیا هر هیواد ته لاړ شو، که هغه پرمختللی هیواد وي، که وروسته پاتې هیواد وي، که هر ډول هیواد وي، موږ ولې باید خپل هر مشکل او خپله هره شخړه په خشونت او په تاوتریخوالي باندې حل کړو. زه مطمئن یم چې د دوی ترمنځ به دا خبره دومره نه وه چې یو دې پاڅېږي بل دې ووژني. او موږ افغانان به کله د افهام او تفهیم، د خبرو، د مباحثې، د مناقشې، د مناظرې ژبه زده کوو. یعنې هغه انسانان، هغه ټولنې خوشبخته دي چې خپل مشکلات او خپلې شخړې په خبرو باندې حل کوي. په 21مې پیړۍ کې چې د ساینس او تکنالوژي او علم او عرفان دوره ده، موږ ولې خبرې نشو کولی؟ موږ ولې خپل مشکلات په خبرو نشو حل کولی؟ موږ ولې یو بل ته غوږ نشو ایښودلی؟ موږ یو بل موږ ولې نشو تحمل کولی؟ ولې نشو زغملی؟ تر څو پورې به همدغه وژل وي، خشونت به وي، تاوتریخوالي به وي. صحیح ده چې موږ په جګړو کې شوي یو، خو ولې هر بد کار بیرته خپل هغه وطن ته جګړو ته منسوب کړو؟ موږ خو انسانان یو، بل وطن ته چې راځو که نور هغه غلط فرهنګونه، غلط رواجونه نشو خپلولی، دغه ښه مسایل خو باید تقلید ترې وکړو. په دغه وطنونو کې د انسان قدر شته، مشکلات به لري، خو د انسان وژل خلاصه کوي که ته یو بل انسان ته په عادي توګه هم یو ځان یو ضرر رسوي، نو شاید ستا ژوند ورسره تباه و برباد شي، شاید ټول عمر په زندان کې تیر کړي، هم ځان بدبخته کړي، هم د کورنۍ بدبخته کړي، هم د اولادونو آینده بدبخته کړي، او هر څوک کوي هر څه به دې بدبخته کړي. نو زما هدف دا و چې د اروپا نه، د جرمني نه د افغانانو د خشونت خبرونه راغلل. په کاناډا کې هم دغسې یوه پیښه وشوه، په امریکا کې کېږي. افغانستان خو څه کوي چې دا 40-50 کلونه یو بل مو دومره سره ووژل چې بیخي اوس هغه د شمېرې په شمېرو کې نه حسابېږي چې څومره افغانان وژل شوي. د رسنیو کې ویل کېږي چې سلګونه او زرګونه او لسګونه زره. یعنې د سړی خفه شي چې موږ افغانان چې هر چېرته لاړ شو باید یو بل ورټو، باید یو بل ووهو، باید یو بل ووژنو، باید یو بل تحقیر کو، سپکې کو، توهین کو، تر پښو لاندې کو. او هیڅکله مو هم دا هڅه ونه کړه چې که هر مشکل زموږ او ستاسو ترمنځ وي، راشو کینو، یو بل درک کو، خبرې واورو، یو بل ته غوږ ونیسو. د هر مشکل حل د خبرو نه پیدا کېږي، او خبرې د هر مشکل کلي ګڼل کېدی شي. نو خدای دې